अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ज़ैम उबैदुल्ला और तासु ता पे यूएल इंग्लिश के वेलकम वाइम। अपन ननी वीडियो के बज़ तासु ता खाइम द जिस्म द मुख्तलिफ हिस्सों इंग्लिश और द हागे द पख्तो ट्रांसलेशन और दा पार्ट्स ऑफ बॉडी तासु पखपलो माशुमानो हम ज़दा कवले शे او که چرته تاسو ته هم د دې باره کې نالج نه وي نو بیا ستاسو لپاره هم دا زده کول ډیر ضروری دي ځکه چې د دې استعمال زموږ په ډیلی لایف کې ډیر زیات کیږي نو د ټایم د ضایع کېدو نه بغیر لیټس بیګین زنا زنې ته موږ په انګلیش کې چین ویلی شو چین رخسار رخسار یا ګال ته موږ په انګلیش کې چیک ویلی شو ویښته ویښتو ته موږ په انګلیش کې هیر ویلی شو هیر غوږونه غوږونو ته موږ په انګلیش کې ایرز ویلی شو ایرز د غوږونو نرمي یعنی د غوږونو چې کومه لاندې نرمه حصه ده هغې ته موږ ایرلوب ویلی شو ایرلوب سترګې د سترګو دپاره موږ سره انګلیش دی آیس آیس باڼه باڼو ته موږ په انګلیش کې آی لیشز ویلی شو eyelashes وریځې د وریځو لپاره موږ سره انګلیش دی eyebrows eyebrows تندی تندي ته موږ په انګلیش کې forehead ویلی شو forehead شونډې شونډو ته موږ په انګلیش کې lips ویلی شو lips بره شونډې ته موږ په انګلیش کې upper lip ویلی شو upper lip او لاندې شونډې ته موږ په انګلیش کې لوور لیپ ویلی شو لوور لیپ پوزه پوزې ته موږ په انګلیش کې نوز ویلی شو نوز ټوت ټوت ویلی شي غاښ ته او چې کله ډیر وي بیا ورته ټیت ویلی شي ټیت ملک ټیت د ملک ټیت مطلب دی د پیو غاښونه یعنی د ماشومانو چې کوم غاښونه وي هغې ته ملک ټیت وایي ملک ټیت اوری اورو ته موږ په انګلیش کې گمز ویلی شو گمز جامنه د جامنې دپاره موږ سره انګلیش دی جو جو بریت بریتو ته موږ په انګلیش کې موسټیش ویلی شو موسټیش ګیره د ګیرې دپاره موږ سره انګلیش دی beard beard مخ مخ ته په انګلیش کې فیس ویلی شي فیس خوله او خولې ته په انګلیش کې موت ویلی شي موت ژبه د ژبې دپاره موږ سره انګلیش دی ټانګ ټانګ مری مری ته په انګلیش کې تروټ ویلی شي تروټ تالو تالو ته په انګلیش کې پیلټ ویلی شي پیلټ نوک نوک ته په انګلیش کې نیل ویلی شي نیل نوم نوم ته په انګلیش کې نیول ویلی شي نیول نبض د نبض دپاره موږ سره انګلیش دی پلس پلس لاس لاس ته په انګلیش کې هینډ ویلی شي هینډ تلی تلی ته په انګلیش کې پام ویلی شي پام دلته به تاسو ایل بالکل سایلنټ کوئ هډوکی هډوکي ته په انګلیش کې بون ویلی شي بون سنګل سنګل ته په انګلیش کې ایلبو ویلی شي ایلبو زنګون زنګون ته په انګلیش کې نی ویلی شي نی کوپړی کوپړی ته په انګلیش کې سکول ویلی شي سکول ګرده ګردې ته موږ په انګلیش کې کیډني ویلی شو کیډني رګ رګ ته موږ په انګلیش کې وین ویلی شو وین اعصاب اعصابو ته موږ په انګلیش کې نرف ویلی شو نرف د غوږونو پرده د غوږونو پردې ته په انګلیش کې ایر ډرم وایي ایر ډرم پوستکی پوستکی یا سرمن ته په انګلیش کې سکن وایي سکن زړه
زړه ته په انګلیش کې هارت وایي. هارت. دماغ. دماغو ته په انګلیش کې برین وایي. برین. ران. ران ته په انګلیش کې تای وایي. تای. خپا. د خپې لپاره موږ سره انګلیش دی فوټ. فوټ. جوړ. جوړ ته په انګلیش کې جوینټ وایي. جوینټ. پخته. پخته ته په انګلیش کې ریب وایي. ریب. زیګر. زیګر ته په انګلیش کې لیور وایي. لیور. خېټه. خېټې ته په انګلیش کې ابډومن وایي. ابډومن. معده. معدې ته په انګلیش کې سټومک وایي. سټومک. پیپړه. د پیپړې لپاره موږ سره انګلیش دی لنګ. لنګ. ګوتا. ګوتې ته په انګلیش کې فنګر وایي. فنګر. د خپو ګوتا. د خپو ګوتې ته په انګلیش کې ټو فنګر وایي. ټو فنګر. د شهادت ګوتا. د شهادت ګوتې ته په انګلیش کې انډیکس فنګر وایي. انډیکس فنګر. کولمې. کولمو ته په انګلیش کې انټسټن وایي. انټسټن. مثانه. مثانې ته په انګلیش کې بلیډر وایي. بلیډر. ډانچا. د ډانچې لپاره موږ سره انګلیش دی سکیلیټن. سکیلیټن.